ملاله یوسفزۍ پاکستان ته پښتنو ته د بابړۍ بله پیښه د زغملو نه ده. له تاوتریخوالي لاس واخله. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د زړکو د حقونو فعال ضیاءالدین یوسفزۍ پر پښتون قومي عدالت جرګې بنډال د پاکستان د پوځیانو د برید په اړه د غبرګون کې خپل ایکس پاڼه لیکلي. د امن لپاره به غږ پورته کوونکي د جرګې برید او د تشدد د غندلو دی او ډیر بد عواقب به ولري. پښتون قومي عدالت جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده چې د ټولو سیاسي او ټولنیزو ګوندونو استازي ورته بلل شوي دي. ښاغلي یوسفزۍ لیکلي، اربابانو لږ سوچ او غور وکړئ. پښتنو ته د بابړۍ بله پیښه د زغم وړ نه ده او نه دغه خاوره نورو نفرتونو لیدلی شي. بلخوا نورستان کې د وسلوالو یو لوی زیرمتون کشف شوی دی. د طالبانو دفاع وزارت وایي نورستان ولایت کې د کشفي عملیاتو پر مهال د درندو وسلو، نظامي مهماتو او تجهیزاتو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. دغه زیرمه په کامدیش ولسوالۍ کې کشف شوې چې پکې زکیاک، دشکې، هاوان، اکایس او MB نور درنې وسلې او لسګونه زره د سپکو او درندو وسلو، مرمۍ او نور مهمات شامل دي. په دې تړاو اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دا پخوانۍ وسلې دي او که په ډیورنډ کرښه کې د نوې جګړې لپاره د حساسو نقطو کې ځای شوي وسلې دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله